مننه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. زه ملالۍ بشیر یم. زه غواړم نن ستاسو سره د کرونا ویروس په اړه یو څو خبرې وکړم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د دې ویروس د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې بیره رامنځته سوې ده او اندېښنې زیاتې سوي دي. خو بېلابېلو حکومتونو خپلو وګړو ته اعلانونه کړي چې دوی څنګه خپل ځانونه ژغورلی سي د دې ویروس څخه. موږ څه کولی سو چې د دې ویروس څخه خپل ځان په امان وساتو؟ لومړی خو دا چې خپلو لاسو پرېولو ته باید پام وکړو، د ګڼې ګوڼې څخه ځان ګوښه وساتو او کله چې د باندې وځو باید ماسک پر مخ واغوندو او که د باندې وځو باید زموږ دستکشې په لاس کړې وي چې دا هم زموږ سره د دې ویروس څخه د ځان ژغورلو په برخه کې مرسته کولی سي. په افغانستان کې چې د کارت سیستم نسته او آنلاین د انټرنیټ له لارې د سودا اخیستلو سیستم هم نه دی فعاله، د خلکو ترمنځ د پیسو له طریقه د راکړې ورکړې په خاطر باندې د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه هم زیات احتمال ښودل سوی دی. نو په دې برخه کې هم باید ډېر زیات احتیاط وسي. کله چې تاسو د باندې وځئ یوازې باید د سودا اخیستلو، د ډاکټر سره د کتلو او یا درملتون ته د تللو لپاره د باندې ووځئ او تر ډیره بریده خپله هڅه وکړئ چې د کور څخه کار وکړئ. زه خپله تجربه ستاسو سره شریکولی سم چې موږ پخپله تر ډیره حده موږ کوشش کوو چې د کور څخه کار وکړو او ډیری وختونه د کوره کار کوو تر څو د ګڼې ګوڼې څخه ځانونه ګوښه وساتو چې باید په یو دفتر کې په یو ځای کې ډیر خلک پر یوه ځای نسي. د میلمستیاو څخه باید ډډه وکړو. خلک باید پر یوه ځای د راټولېدو څخه د غونډو څخه د امکان تر بریده باید هڅه وکړي چې هلته ورنسي. موږ تاسې یو دود لرو چې مشرانو ته لاسونه ورمچوو، نو مشران باید په دې وخت کې درک ولري چې که کشران ورته لاسونه ورمچ نه کړي. دا په دې خاطر چې د دې مرګوني ویروس د مخنیوي په خاطر یا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باید موږ دا کار ونه کړو. بل دا چې موږ همداراز دود لرو چې خلکو ته غاړې ورکوو، لاس ورکوو. باید دغه څخه هم ډډه وسي، د لیرې څخه باید ستړې مسې وکړو. د ښوونځي په برخه کې که ووایم، ښوونځي چې رخصت سوي دي کوچنیان په کورو کې دي، داسې ښوونځي شته چې د معلمانو د ښوونکو او د کوچنیانو ترمنځ رابطه قطع سوې ده د هغه وروسته چې ښوونځي رخصت سوي دي. نو تاسو په خپلو کورو کې کولی سئ چې د کوچنیانو زده کړو ته دوام ورکړئ، له دوی سره مرسته وکړئ چې دوی څنګه خپل د زده کړو لړۍ باید جاري وساتي. د دې ترڅنګ چې دوی لوبې کوي او فزیکي فعالیت ته یې اړتیا ده هغه هم باید وکړي. خو تاسو پخپله کولی سئ چې د کوچنیانو سره کتابونه ولولئ. بل دا چې د ځان د بدني دفاعي سیستم د پیاوړي ساتلو ته هم باید پام وکړو. په دې برخه کې باید په ځانګړې توګه ویټامین سي، ډي او ای ته پام وکړو چې د بدن دفاعي سیستم مو فعاله او پیاوړی پاتې سي، تر څو که خدای دې نه کوي دا ویروس در باندې حمله کوي نو دفاعي سیستم ورته قوي وي او د مدافع قوه دومره وي چې ستاسې بدن د دغه ویروس د خپرېدو څخه وژغوري. نو د خپل ځان مشرانو او کوچنیانو روغتیا ته پام وکړئ، په کورو کې پاته سئ، د لاسو پرېولو ته ځانګړی پام وکړئ او د ګڼې ګوڼې څخه ځان ګوښه وساتئ. د خدای په امان.